یو درې چې دی پلار دی دوه ودونه پلار مې دوه کړي څه چې موږ هم دوه کړي باچاجي تا هم دوه کړي دا څه وې او خوشحاله نو دوی وجه وه د مازغو نه ګډه وډه وه بیخي نو موږ هم دغسې لکه تاسې چې راغلی خو زموږ تپوس هم کوو خو په هله ځله مرسته باندې او اصلي کې دغه زیاته مرسته په دې کې موږ سره دغه ورور کړې ده چې خاکسار صاحب بندیګل نومېږي هر چا وطن د خدای جوړ رفیع صاحب وایي د دې وران وطن په هکله ویم استاد حبیب الله رفیع چې چا وی چې وطن وران دی او دورانو به څه خوند وي چا وی چې وطن وران دی او دورانو به څه خوند وي ویران دي وي خو ویران را باندې ګران دی د مړنو افغانستان را باندې شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروي د محمد دا صلی الله علیه و آله وسلم ګڼه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشتا پس د محمد انبیا قدرمنو عزتمنو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم د دې وروستو تاریخي او لوی دیوقامت امارت نه به تاسو ته پته لګي چې دا د فخر افغان باچا خان مزار دی شیشم باغ دی ننګرهار د ګلو هار دی او زه د افغانستان په دوره راغلی یم دلته زمونږ یو ډېر یاد عوامي شاعر ولسي شاعر ګل آغا لالپوروال صاحب راوستی یم او زما دا خیال دی چې عمدې مزار کې د یادګاري ځای کې د سره یوه وړه غوندې مرکه وکړم دا ما سره ځینې لیکوال ملګري هم دي نو د قدرمن ګل آغا لالپوروال صاحب سره خبرې کومه د ده د ژوند کتاب راسپړم دا کتاب ما سره تاسو تر سزایه ولولئ څنګه یې لالپوروال صاحب د الله پاک فضل دی باچاجي صاحب ته په خیر راغلی په راتګ دې خوشحاله شوم الله دې عزت وساته خوشحاله اوسه د بنیادي د کوم ځای بنیادي هم د دې برې پښتونخوا یم د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم د والد صاحب د والد صاحب مې سلطان نومېږي صاحب او نور ورونه دې شته نورونه هم شته ولې نشته خو هغوی په خپل کلي باندې دي زه دلته یم او شته 5 ورونه زه نور لرم یعنې 3 موږ خپل ورونه یو په 3 کې دا یو چې دی داسې هغه غوندې د مایو غوندې او نور یو 3 چې دی پلار دی دوه ودونه پلار مې 2 کړي څه چې موږ هم 2 کړي باچاجي تا هم 2 کړي دا څه وې او خوشحاله نو دویم دی ولې وکړو بس داسې هوا غوښته نه ما زړه مې هوا نه غوښته ما ویل د مور دوا مې غوښته خبره دا وه چې ما وویل که دغه وجې وه د مازغو نه ګډه وډه وه بیخي نو موږ هم دغسې لکه تاسې چې راغلی خو زموږ تپوس هم کوو مازغو نه ګډه وډه وه اړومبی وه هغه د ټولو نه ښه وه ښه وه خو لیکن مازغې بېسرو که نه نو ما بله بیا په دې وکوله چې دا بچي سنبال کړي راسه زما دغه مېلمه یا څوک دوست راشي نو خامخا نو د بچي سنبال دي اوس سنبال څو بچي دي نو بچي خو زما 4 بچي دي د دواړو نه هغې هم خپل هم 4 دي 4 د دي ماشاءالله اته بچي دي لالپوروال صاحب مخکې خو د تنور کولو که نه نانبایي وې او اوس وایي چې لږ ښه شوې کومې خیریه مؤسسې درته ملاتړ کړی کور یې ودان هغه دغسې وه چې ملاتړ یې چې راسره وکړه هغوی صرف ما سره دومره وکړه چې زما د غږ جهان ته ورسوو خو لاکن د هغې ځینه یو ورور ما ته دلته کور نیولی و اوس د هغې کور نه راوتی یم بلکې پروت یم خو هغې ورور دا ویل چې زه ژوندی یم تر څو تا ته به زه د کور بیل خلاصوم خو لکه اوس زه د ولس نه ما دغه ویله چې زه هلته مې بیا هم سماوار کولو دلته خو په کوټه راننوتم پروت یم اوس دا خو د لارې سر و باچاجي صاحب تاسې چې تللی یم لیدل به کېدل نو اوس دغلته پروت یم نو خو هغه خو د بیل او کرای خلاصوي که نه هغه صرف بیل د کور خلاصوي دا هم لویه خبره څه نوم یې چې هغه کور یې ودان هغه په واشنګټن کې اوسېږي محمد رفیق راهي صاحب نومېږي ډېره مننه ټولو نه کوم چې موږ سره هغه چا لایک هم ورکړی د هغوی نه مننه کوو خوشحاله دي وي خو اوس دغه غوښتنه دې لرمه چېرې د یو کار زمینه برابره وي بخښنه غواړم کار زمینه خو هماغه تنور دلته هم کوو که نه جلال آباد هو ما خو دلته هم دغسې جلال آباد کې و چې تنور کوم هغه خو نه شم راوړی که نه چې هغې کې پړی واچوم راکش شي که ما خو اوس
ته ننبایي وي او خیر دی نو دا ضروري خو نه ده چې هلته دې کول او دلته هم کو که دلته دې لږه ترقي وکړه نه دلته ترقي م نه ده کړې ترقي چېرته ده خو ما دغه ویله چې زمونږ یو دوه نیکه او بابا مو موږ ورته ویل راځه موږ سره اوسېږه ویل چې هملته اوسېدې نو زه به 20 کاله به موږ ژوندي وي دلته چې رالو مړه شو ویلي ښه نو بس بیا لاړ شه هلته نو اوس بېرته د تلو کوشش کوم خو ما بېګا مې چاته ملټوپان پیدا کړه داسې د روي لار خو نه لرو چې موټر کې سامان واچو بوټوپانو بس سپاره په دې سیند کې لاړو ځکه مې درته وویلې مخکې سات چې تاسې څنګه راووت ما دې سیند په غاړه په دې یم چې څوک ټوپ را پیدا کړو بس یې مې سواره شو خوشحالي مو غواړم کامیاب اوسو څو کتابونه دي چاپ دي کتابونه خو محترم باچاجي صاحب زما دغه یو کتاب چاپ دی که نه دغه هم داسې وه چې د ځوانانو په هله ځله مرسته باندې او اصلي کې دغه زیاته مرسته په دې کې موږ سره دغه ورور کړې ده چې خاکسار صاحب بندیګل نومېږي یو قدرمن دروند شخصیت ستاسو صاحب دی وران وطن وران وطن ډېر عجیبه نوم یې دی دا عجیبه نوم په دې و چې زما دا شاعري 50 کاله مخکې وه خو لکه ووته په همدې چې د وران وطن کې هر دا چا وران خپله وطن د خدای جوړ رفیع صاحب وایي د دې وران وطن په هکله ویمه استاد حبیب الله رفیع چې چا وی چې وطن وران دی او د ورانو به څه خوند وي چا وی چې وطن وران دی او د ورانو به څه خوند وي ویران دي وي ویران دي وي خو ویران را باندې ګران ویران را باندې ګران دی د مړنو افغانستان را باندې نو وطن وران دی خو زه ورته راغلی یم څومره په موږ ګران دی ماته وطن وران دی خو په موږ ګران دی ښه ادبي غونډو مشاعرو له ځای راځي چې څوک بلنه راکړي کرایي که نه وي پیاده ورمنډه و ځان ورسوو ولې نه ورځو شاعري دې څومره وخت نه شروع کړې شاعري خو زما تقریبا چې 1992 نه ما شروع 1992 نه بهانه مې نه پېژنم بهانه به داسې وه چې بس هلته یې موږ ته به دغه بهانې او هلته ما مکتب ویلی هلته دې ویلی خو خو لکه په خپله ژبه کې 1992 کې یعنې حدیقة العلوم مدرسه کې وم چې غل پوره ته پېښور کې د ژوند کړی دی پېښور ناصرباغ کیمپ کې مې ژوند کړی دی هلته زموږ کور او لکه د ډېر وخت نه همغلته پاتې شو 7 کاله مونږ تېر کړي هلته دا ښوونه او روزنه ماته د مغز نه شوې دا ځکه ته ورته پښتو کې نورې ژبې شاملې بس بعضې لکه د شاعرۍ کې بعضې جمله چې راشي یو ټکي ورته لغت دپاره ورته چې ووایه ته یو غزل ووایه دا روماني غوندې غزل ووایه ځکه چې ډېر ښه چمنونو کې ناست وو نو د بابا په مزار خوشحاله اوسې وایي تنهایي وه ستا غمونه وو او زه ومه تنهایي وه ستا غمونه وو او زه ومه میخانه وه ډک جامونه وو او زه ومه مننه پاچاجي صاحب او دود لوګي دود لوګو کې رانه خپل ځان ورک وو دود لوګو کې رانه خپل ځان ورک وو شنې لوخړې چیلمونه وو او زه ومه څه ډېر چیلمي غوندې شعرونه دي او کور ودان وایي خاموشي لکه د تورې شپې خوره وه خاموشي لکه د تورې شپې خوره وه او ستا د هجر ماښامونه وو او زه وم ډېر ډېر ښه خوشحاله اوسئ دا راته ووایه چې د دې ننګرهار نه چېرته بهر وتی او که نه بس ټول ژوند دې هم ننګرهار کې یاره به درته ووایم چې هجرت نه پس د هجرت نه پس لکه کالام کې مې مزدوري کړې ده په هغه کوز پښتونخوا په هغه ځای کې نور د کابل نه بره نه یو تېر شوي ځکه چې هلته د مشاعرو ته څوک نه غواړي میدان وردګو کې مزار کې کندهار کې یاره موږ ټول عمر بس تناره کار کړی په دغه کې چې ناست یو نو موږ پسې بیا چا جواب نه دی رالېږلی او دلته چې راغلي وو لا بیا هم چې څوک وغواړي هغه ته خپل ځای ته ځان ورسوو چې څوک غوښتنه وکړي ورغلي ولې نه ورځو او د ده فرزند الهام شاه ولاړ دی الهام شاه الهام دوی ته دغه د ننګرهار شعر چې دوی راغلي زموږ د ننګرهار ته دا زموږ د دوی شریک کور دی لوی افغانستان لوی کور ته راغلي ورته وایو چې همیش تر و تازه اوسې د سرو ګلونو هاره زموږ ننګرهاره زموږ ننګرهاره په امن دې خدای وساته له هر وحشي خونکاره زموږ ننګرهاره زموږ ننګرهاره او ټاټوبې د شملو یې هېواد د ننګیالو یې کور کلی د جرګو یې دا ستا آبادي غواړم له خاوند پروردګاره زمونږ ننګرهاره زمونږ ننګرهاره لري ګیر چاپیر غرونه روان درکې سیندونه او رنګین ښکلي باغونه ته کور د مېړنو یې غیرتمنو باوقاره زمونږ ننګرهاره زمونږ ننګرهاره میش تا کې پښتانه دي ټول خلک دې درانه دي خوشحال په ژوندانه دي شعرونه جوړوي شاعران ستا په هره لاره زمونږ ننګرهاره زمونږ ننګرهاره زه هم دا ستا اولاد یم
زه هم دا ستا اولاد یم مین په دې هېواد یم لالپوره کې آباد یم او بس نومېږم ګل اغا شعرونو ایستی یم له کاره زمونږ ننګرهاره خوشحاله اوسئ ودان اوسئ ډېره مننه حلال پرور ته پزړه د سارمان شته بس په زړه خو ارماندونه مې دغه دي چې یاره زه یم چې یو کاروبار زما برابر یو کلار هغې ته ناست وی چې د ځای معلوم وي زما چې یو کار یو لنډ زما جوړه نور څه ارمانونه بس هسې کله کله ویو چې چغې وخو جاړو چغې وخو نارې وخو جاړو مچو وخوړو لکه لړمه داسې مونږ خپلو بچو وخوړو یو نه چې دوه شو او دوه درې شو او څلور شو ګله راته سواره سټ کې سره واړه د مور شو ګله راته سواره سټ کې سره واړه د مور شو ګله د چا چاقو د چا ټوپک تماچو وخوړو لکه لړمه داسې مونږ خپلو بچو وخوړو او غزل دی چې هر وخت به راته یاد په مازدیګر کې اوسېدې هر وخت به راته یاد په مازدیګر کې اوسېدې اشنا ته مې داخل د زړه په سر کې اوسېدې دوا مې بې طبیبه دې زما رنځور زړګي ته دوا مې بې طبیبه دې زما رنځور زړګي ته شپه ورځ په درد او سړیکو د پرهار کې اوسېدې اشنا ته مې داخل د زړه په سر کې اوسېدې او په شان لکه د سوري را سره به وې ملګری په شان د سوري را سره به وې ملګری مدام راته د فن په چل هنر کې اوسېدې او غمونو دې هغه زور د ځوانۍ راته اوبه کړ غمونو دې هغه زور د ځوانۍ راته اوبه کړ د خیال او تصور په هر نظر کې اوسېدې او نن زه ګل اغا لاړم لیونی شومه جانانه نن زه ګل اغا لاړم لیونی شومه جانانه او جونګړه په محل را سره در کې اوسېدې حلال پرور ته تعلیم خو دې لږ ډېر کړی دی پنځمه پورې مې کړی دی د پنځم نه بره نه یم او خوراک خو دې خوښ دی که نه خوراک خو مونږ کلیوال تللی وو دوبۍ له هغه ویل خوراک چې شه راوغواړ ما له صابه راوغواړه که نه هغه ستا کم مصرف به پرې راشي نه ستا صابه خوښ دي که نه چرګ خوښه دې خوښه چار شي مړه مونږ دا کار نه کتلی بل بېګا وچه ډوډۍ او ګوړه رااخېستې وه وچه ډوډۍ او ګوړه هم خورو کله کله دا ماشومانو غوندې مونږ بچ پخوا ونیسو د شپې وویل مورې ګوړه ډوډۍ راکړه و به دې ډبې نه وو چې ګوړه ډوډۍ وم خالي چې او درون پښتون یې پښتون یې قدرمنو ملګرو دا و ګل اغا لالپوروار او ډېر یادګاري او تاریخي ځای کې مو مرکه وکړه فخر افغان باچا خان مزار دلته انتظامیې هم موږ سره ډېر ملاتړ کور ودان خوشحال مننه کوم په دې شیشمباغ په دې ګیټونو چې کومه انتظامیه ده هغوی موږ سره ملاتړ وکړو او ډېر قدر یې راکړو عزت یې راکړو درناوی یې راکړی د پښتو خبره څه اوبه موبه یې راکړې او مونږ یې وقدرولو مونږ شاعران مونږ یې ونازولو چې راغلی امارت دی وی خو امنیت دی مونږ ته خوشحاله یو نه د زر او نه د زور وسه چلیږي نه د شر نه شرابخور وسه چلیږي نه د شر نه شرابخور وسه چلیږي هغه وران وطن جنت دی خو امنیت دی خوشحاله یو قدرمنو ملګرو یو خواست درته کوم یور وایس ټي وي لندن هلته په لندن کې دا پښتانه ناست دي او ستاسو د ژبې خدمت کوي نو که دا ټي وي تاسو نه وي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ چې د هغه پښتنو حوصله افزایي وشي دا ننګرهار د ګلو هار د شیشمباغ د فخر افغان باچا خان د دې ګلدرو چمنونو نه د باچا خان د مزار د دې دیوکامت بلډینګ د سوري نه خپل باچاجي خپل صابر شاه صابر ته اجازت ورکوي د لوی الله پاما